او داغی پرگونو کے مبارک محبت پروتو. مشہور منافق دے عبداللہ دزوینو میں عبداللہ دے زوی سوچا مسلمان دے او پلارے دا منافقانو سردار دے. پلارے دومره غټ منافقو چې یو ځل نه څو ځله د دې عبدالله ابن ابی منافق نفاق ښکاره شوی دی او حضور پاک ته ډېر انتهایی نقصانات رسولی دي، لږ نه ډېر نقصانات. په یو موقع کې او جهادونو لبم ته شرکت بیکاو باقاعدہ یو سفر کی دی دا مینہ دیتا بیا دا حضور پاک پشان کی خپل پلارم نہ پیجنے، بیا دا نبی علیہ السلام پشان کی خپل بچیم نہ پیجنے دیتا مینہ ہوئی. مونگ نن دا خپل بال بچ دا مور و پلار دا مال و دولت تا پارا نہ بیا پیغمبر پیجنو، نہ خدای پیجنو، نہ جماعت پیجنو، نہ دین پیجنو، نہ اسلام پیجنو. دا زمونگ ایمان دے و دا زمونگ مینہ دا محبت دیتا وی کم چی دا صحابو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دیتا محبت وی. یو صحابی راگے انجامی سے دے اس انجامی وورا یو صحابی راگے او نبی علیہ السلام نے تپوس کئی دا اللہ رسولہ متسع قیامت بکلے، قیامت بکلے. حضور پاک مبارک کو فرمائل ما اعددت لها، قیامت لتیاری دے سکڑے دے، قیامت نپس غلوی غم دے، حساب کتاب دے و جنت و دوزخ دی. ما اعددت لها، تیاری دے ولا سکڑے دے. اور تسوئی ما اعددت لها من کثیر صلاة و سیام و صدقت. دا اللہ رسولہ دیر روجی میں ندی نیولے، نفلی خواہ فرضی بے نیولے، نفلی روجی میں دیر ندی نیولے، نہ میں نفلی خیراتونا کڑی دی دیر او نہ میں نفلی منزونا دیر کڑی دی. ہنو چا دیر نفلونا دیم ندی کڑی، دیر نفلی روجی دیم ندی نیولے اور دیر خیراتونا دیم ندی کڑی. نو بیادا قیامت تا پوسولے کے اصحابی سوئی وی الا انی احب اللہ و رسولہ، یو شیدے چی دا ما پذلکی دا اللہ و دا رسول مینا پراتا دا لکی میں دا اللہ و دا رسول بینا پراتا دا نور سنشتا. حضور پاک او فرمائل المرء مع من احبا، دا سڑی چی چاہ سر منی قیامت پر اس کے واغا سر مرگری بھائی مینا دی دا اللہ و دا رسول سر دا قیامت کے بہت سر مرگری. او یو بل صحابی راگے حضور پاک تا عرض گئی وی دا اللہ رسولہ جنت کی خوبڑی درجی وی کن وی یاو غٹے غٹے مرتبے پکشتا وی یاو میں معلومی کی چستا خو بڑے روچتا مرتبہ ہے. آدھا منگ بلان دے مرتبی بھی تب اوچت جنت کی منگ بخکتا جنت کی ہو ستا مرتبہ با اوچت ایزا منگ بلان دی وی پاغا جنت سکو چی تا سر پا کے ملاقات نکی گی. منگ لخو دنیا خدا تا خو پا کی وینو سار ما خام دی وینو در پسی منزو نکو نو جنت کے سباو کو پاغا جنت چی پا کم جنت کے دا منگستا سر ملاقات نی تا پا لوڑا مرتبہ کے منگ پلاند کیو یو بلن جدایو. حضور پاک دتم فرمائی المرء مع من احبا، چی چاہ سر دا چامینی جنت کے باغ سر مرگرے بھائی مرتبے بوچتی خو ملاقاتون بیو بل سر کیگی او مرگرتیا با دیو بل سر بی. نو دا حضور پاک سر مینا او محبت کول دا ایمان نخم شوا او دا حضور پاک سر مینا و محبت کول دا پیغمبر علیہ السلام دا نزدیکت دا جنت نخم شوا چے جنت کی وہ سر نزدیک دا غرنگی پا دنیا کی دی چاہ سر مینا دا کہ یو گندہ سری سر دی مینا دا نو قیامت کی باغا گندہ سر مر گرے. او کہ یو عالم سر دی مینا دا، یو نیک انسان سر دی مینا دا، دا خدای دا یو نزدی انسان سر دی مینا دا نو قیامت کی باغ سر مر گرے بھائی. فاسق فاجر سر دی مینا دا نو قیامت کی باغ سر مر گرے. زمارونو زمون محبت او زمون مینا دا با دا خکولی پیغمبر مبارک سر ہے.
ولی بی یو خو زمونږ د ایمان د هغه د برکت دی، زمونږ د مسلمانی د هغه د برکت نه را، زمونږ د اعمال د هغه د برکت نه دی. مونږ لکه خدای دا صراط مستقیم او نیغه لار او هدایت را کړی دی، قسم په خدای د هغې د هغې د برکت دی. او دویم دا دی چې جنت کې به غواړم دا چې ورسره مینه وکړو چې خدای مو سره په جنت کې ملګري کړي او د قیامت په هغه لویه ورځ شفارس وکړي او د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر وبوسو. صحابه خو ډېر لوی خلک وو، د هغې خو وده محبت، تابعینو کې څومره مینه وه. او د یو صحابي واقع درته وایم، بیا درته هغې له راځم. عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابی دی، روم ته یو جهاد لتلیو د حضرت عمر فاروق په زمانه کې. د روم یو لوی بادشاه هرقل نومو، هغه سره جنګ وکړو، د هرقل 300 کسان د مسلمانانو گرفتار کړل. په دې 300 کې یو د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دا صحابي، نورم صحابه پکې وو. چې گرفتار یې کړل د روم د بادشاه هرقل، دا صحابي ځان ته مخامخ کړی، پکې مشر و عبدالله ابن حذافه. ویې لکه داسې وکړه عیسایي شه زمونږ دین ته راواوړه، پرېږدم دی. وایي داسې چېرته کېږي، ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی، زه به هغه ایمان پرېږدم او زه به عیسایي کېږم. بیا ورته څه وایي؟ وایي ښه بل چل وکړه، وایي ته به په دې یارېږې چې خلک به سبا پیغور درکوي چې اسلام دې پرېښو، نو پیغور دله ختموم، زه لور دله په نکاح درکوم. زما لور د تا ته پته را، زما د روم هغه وخت کې بادشاه داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه، لور درکوم او د یوې علاقې ګورنر به دې جوړ کړم، نو پیغور به دې ختمي. که څوک تا ته وایي عیسایي شوې، وایي وروره ما له هرقل غوندې بادشاه لور راکړه او د یوې علاقې ګورنر یې جوړ کړم، بیا څوک پیغور به درته نه وایي. او ورته څه وایي؟ وایي دا خدای یو لور ده که نه، چې په ګڼ شمېر لونه راکې، او دا خو ګورنري ده چې دا ټول روم را پسې لیکې. او قسم دی چې کوم ایمان ما له خدای په زړه کې اچولی چې هغه پرې نه ده. وی ښه زه ګورم چې اوس یې پرېږدې که نه پرېږدې. نو اډر یې وکړه، وی دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول یو جیل کې بند کې، او ډوډۍ هم پې بنده کې، خوراک هم پې بند کې، اوبه هم پې بندې کې. نو خوراک یې پې بند کړه، 100 ورځې اوبې پې بندې کړې. داسې حد ته ورسېدل چې د دې غریبانانو خېټو به دړ کو، او قریب و چې د سترګو نظر یې د لوږې د وجې نه تللی وې. نو چې څنګه یې راوویستل، نو هرقل ته یې پیش کړل. نو ده وله د خنزیر غوښه پخ کړې وه او شراب یې ورته په کاسو کې اچولي وو. وایي ها، وایي دا د خنزیر غوښه ده، دا وخورئ چې لږ هم پې ختمه شي، او دا شراب دي دا وڅکئ. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ملګرو ته اعلان وکړ، وایي پام کوئ چې دې غوښې له ګوتې ونسئ، او پام کوئ چې دې شرابو نه ګوټو نه کې. ملګري ورته وایي چې صاحب دا خو دې وخت کې مونږ له دا خوراک جایز دی چې یو سړی د لوږې مري بلکل بل څه نه موني، او دې د خنزیر غوښه وموني، نو خیر دی، دی خوړی شي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي. او که یو سړی د تندې مري او به بلکل نه او شراب پراتی، نو دومره اندازه د دې اوس کې چې هغه تندې پې ختمه شي، زیات به نس کې، دا وله جیز دی. او د خنزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوږه پې ختمه شي، د مرګه پې بچ شي، زیاته به نه قرآن وایي. عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي؟ وایي دا خبره ټیک ده چې دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل مونږ له جیز دی بقدر ضرورت، او دا شراب څکل مونږ له جیز دی بقدر ضرورت، لیکن د یو کافر دشمن له پې خوشحالېږي، نو د یو کافر دشمن له نه خوشحاله. پام کوئ ګوتې یې ونسئ. وایي ښه ده زه ګورم اوس
چې تاسو د ایمان پرېږدئ او که نه پرېږدئ. نو اډر یې وکړئ تیل راوړئ او ګرم کړئ. یو لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې چې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي یاره دې نه بل ډرم دی راوړو اور یې ورپسې بل کړو تیل یې نه ډک او چې ښه په خوټ کېدو شو که نه ښه په خوټ کېدو نو یو ملګری وله راونیسئ خپې لاس وله وتړی او دې تیلو ته یې ورغورځوئ. زه ګورم چې اوس دوی ایمان پرېږدي که نه پرېږدي. نو یو ملګری وله راونیوه جامې یې ترې وویستې او لاس و خپې یې وله وتړل او تیلو هغه خوټ کېدل چې اور بلیږي او خوټ کېږي هغه تیلو ته یې داسې ورویشت. دومره ګرم و تیل چې دغه صحابي ورغورځېدو سره غوښه وډوکې د یو بل نه بیا جدا و. دومره ګرم و چې وی قدرې مغې خوار ونه کړ. یو ساعت سره ختم شو. وی اوس د عبدالله ابن حذافه له لاس او خپې وتړی. نو چې دله لاس او خپې وتړل او ورغورځاو یې نو دی په جړا شو. نو هرقل ورته وی ظالم نیکبخته ملګری دې مړه باندې مړ کړ او ځان هم را باندې وژم. ما ته پته و ما درته ووایي چې نشي ټینګېدی مرګ ته ټینګېدی نشي او عیسایي شه نو تام پرېږدم او دا ملګري دې هم پرېږدم. لور هم در کوم بادشاهي هم در کوم ګورنري. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې زه خو د مرګ نه نه یېرېږم. وی دا ودې جړل ولې؟ وی کمقله په مرګ مې نه دي جړلی. جړا مې په دې وکړه چې وجود مې ډېر ټک ټپ شوی دی ډېرو اولوګو تندو والې ما ډېر زیات مې دا وجود ټپ دی. ارمان چې وجود مې ښه سرب وي او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وي دومره روحونه لکه زما په وجود چې ویښته دي او ښه مضبوط درون وجود مې وي او هر یو روح مې د پیغمبر مبارک په عشق کې په دغه طریقه قربان کړی وي چې زما دې ملګري قربان کړ. زه دې جواب اوس به مې ورغورځوي یو منټ کې به لوخړه شم ختم به شم. داسې قرباني ده چې داسې قرباني مې ورکړې وې چې ښه غټ وجود مې وي او ښه تلقېدلی وي او بیا جمدې کېدې او بیا دې ورغورځولې او بیا جمدې کېدې او بیا دې ورغورځولې د ویښتو برابر مرګونه مې څکلې وې په دغه تیلو کې او ځان مې قربان کړی وی. هرقل ملګرو ته وایي یاره د محمد ملګري صلی الله علیه وسلم بل شان ملګري دی. داسې محبت ما په چا کې نه دی لیدی لکه په دې خلکو کې دی. وی ښه ده یو بس پرېږدم دې زه اوسه هسې دې پرېږدم خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلی زما دې تندي له بخدا به ښکلی. عبدالله ابن حذافه ورته وي ما به یوازې پرېږدې که دا ملګري به م را سره پرېږدې. وی نه دا ملګري دې م پرېږدم در سره. زه وی د دې ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کړم. نو تندې یې وله ښکل کړ نو دا صحابه یې پرېښودل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېده د مدینې نه بار یې وله ښه مضبوط استقبال وکړ او د مدینې خلکو ته یې ویې وځئ د مدینې نه بار لارو کوڅو کې ودرېږئ. نن عبدالله ابن حذافه را روان دی د هغه به استقبال کو او د ملګرو د خاطر د عیسایي کافر تندې ښکل کړی دی ټول به وله تندې ښکلوی نن به له د تندې ښکلوی. د مارونو محبت دې ته وایي حب الرسول من الایمان. امام بخاری وایي پیغمبر مینه د ایمان نښه ده. په دې صحابو عمل کړی دی او صحابو نه پس تابعینو په عمل کړی دی. یو صحابي راغی داسې وخت کې راورسېد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شوی و. نو قرآن شریف کې یو آیات ته جلالین مولا لیکلی دی دې لاندې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. مسلمانانو ته الله وایي که څوک ظلم وکړي په خپل ځان او ګناه وکړي او بیا راشي الله نه معافي وغواړي چې خدایا
ما ګناه کړې ده ما معاف کې. او واستغفر لهم الرسول، او نبی علیہ السلام ولدا الله په دربار کې بخنه غواړي چې الله وی بخنه خدای به وبخي. نو صحابونه چې بغلطي شو توبه به وستو پیغمبر علیہ السلام ته بکې ناستل په دې آیت په عمل کو د الله رسول مونږ له بخنه غواړه، هغه بوله بخنه وغوښته. دا صحابي چې راغی حضور پاک دفن شوی نو د روزه مبارک خوا کې سملاس او خورې به راغشتې په سر باچو. اوس به وي مونږ چاله ګناه چې وکړو نو مونږ به چاله ځو چې مونږ له بخنه وغواړو. الله خو وایي چې پیغمبر ولا بخنه غواړي خدای به معاف کړي. اوس به مونږ چاله راځو ورته به وایو چې الله رسوله مونږ له بخنه غواړه. جلالین مولا محشي لیکي د قبر د نبی علیہ السلام نه ورته آواز وشو غفر الله لك غفر الله لك، خدای دې وبخه خدای دې وبخه. علماء کرام لیکي چې کله د حضور پاک روزه مبارکه ته سړی ور مخامخ شي او الته په سلام اچي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مخامخ ودایت وسره وای دا الله نه دې معافي غواړي یا الله زه ستا په دربار کې د ګناهونو نه معافي غواړم خدای ما معاف کا. بخون کې څوک دی؟ الله دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سفارشي جوړ کی ولو انهم دادی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك چې د خلکو په چا ځان زیاتې کړي دي ګناه کړي او تعالی راشي ای پیغمبره واستغفر الله د خدای نه بخنه غواړي واستغفرهم الرسول او نبی علیہ السلام ولا بخنه غواړي لوجد الله توابا رحیما، خدای با په د رحم کی توبه به مولا قبول کړي. دا خو د صحابه زندگی و تابعین لراشه تبع تابعین ائمه او حضرات لراشه چې دا غي پزله کې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او دا غي سلام درته خې. حضرت امام مالک رحمت الله علیه ټول زندگی د حضور پاک په کلی کې تیر کړی ده. دومره مینه د حضور پاک د کلی سره چې دی په مدینه منوره کې پسورلې نه ګرځید پیاده به ګرځیده. چا ورته وی پسورلې ولې نه ګرځې؟ وی کما خوره کې چې لاندې حضور پاک پروت دی نو امام مالک بال ته پسورلې ګرځي د خپو د ګرځېدو نه مخلص نشته بې د دې نه ګزاره نشته چې پکې وګرځم. ګنې زه به زما زړه نه غواړي چې په کومه خوره کې د دواړو جهانو د مبارک سردار جوسه مبارکه پرته ده او د هغې خورې د پاسه وګرځم نو د خپو ګرځېدو نه مې ګزاره نه کېږي خو پسورلی به نه ګرځم. دا د هغه مینه وه او محبت د حضور پاک د احادیثو سره څومره و. احادیث د پیغمبر علیه السلام خبرې دي د پیغمبر د خبرو سره څونه مینه وه. یو ویندې ساتلې وه ویندې ته یې وی چې څوک راشي او د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه چې زه روزم او جواب ورکوم او که څوک راځي او د حضور پاک د احادیثو تپوس کوي نو دلته کښېنوه. نو چې څوک به راغلل د مسلې تپوس کوم د فقې نو زر به نو امام مالک بروت جواب به ورکړي سړی به او چې چوي به چې زه د حدیثو تپوس ته راغلی پې کښېنه نو چې داسې یو ګڼه به جوړه شوه نو امام مالک به لاړ او وینځې به ورته صاحب یو ګڼه جوړه شوه نو دې به لاړ غسل به یې وکړ نو ښایسته ښکلې جامې به یې واچوه پټکې به یې ووه او خوشبویي به استعمال کړه نو رو به وت نو درس حدیث به یې شروع کړه نو چا ورته وی صاحب وی چې څوک د عامې مسلې تپوس ته نه کوي نو زر وله روځي او چې څوک د حدیثو طلب له راځي نو د هر وخت لامبې او جامې نوې یا انزلې پاکې اچې او خوشبویي پورې کې او پټکې تړې دا ولې وی چې د خپل محبوب پیغمبر د احادیثو درس لازم او ما غسل نی کړی او ما خشته جامې نه اچولې او ما پټکی نه تړلې او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ماله د حضور پاک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي. دا کم از کم د پیغمبر خبرې ښیم. یو ځل درس حدیث کې ناست دی د بره نه یو لړم را پرېوت په دې شی ولګېد لړم یې په دې شا کې خو به د کجورو چتونه لړمانان به پکې سفر غوندې شکل به کجورو څانګې به وې لړم پرېوت
مرګري په پیشو چې دا رنګ بدلیږي را بدلیږي رنگ بدلیږي را بدلیږي او دې لګیا دی هغه حدیثو درس کوي چې هغه حدیث خلاص که کله نو یو شاګرد ته دلته راشه د ما د املا وګوره په دې املا کې مې څه دي نو چې کمیس یې اوچت کړ نو یو زیړ لړم پې ناست و او 14 ټکې یې ورکړي 14 ټکه شاګردانو زر هغه لړم راوغورځاو او مړی یې کړ وی صاحب مونږ خو در باندې وختي پیښو چې ستا رنګ زیړ شو نو مونږ یې څه چل دی هر څه چل چې دی خو څه چل دی نو تا وختي مونږ ته ولې نه وې فوري به م وجلې نو دونه به یې د لملا نه به پړسول املا پړسې شروع کړی ما له حیا راتله چې مې په منځ کې پرېښوده او تا ته مې وې راشه د ما د ملا نه لړم مړ کړه دومره محبت دومره مینه او یو ځل د حضور پاک مبارک درس ته ناستو حدیثو ته د درس په دوران کې یو سړی راغی راتلو سره دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه راواغېشتل په مخکې راغی حالانکې د دین مسله دا ده چې که مخکې ځای وي نو بیا یو سړی راتلی شي مخکې او که مخکې ځای نه نو بیا بس خلک شاته به کښېني دا سړی راغی د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل او امام مالک دلته مخې له راغی ته وی راپاسه پیسو درس یې پې بند درس بند که جي بند یې وی راپاسه ورپاسې وی را تر غاړو ځه ور تر غاړه وه وی صاحب اجازت راکړه په دې تن یو غریب ما د حضور پاک د حدیثو درس بند کړ دویم د خلکو په دې اوږو د قدمونه واغېدل دلته راغلی دا دې م ګناه وګټله او درېیم ځلې ځان ته را تر غاړه باسلم څه چل شوی او څلورم دا دی چې په تندي دې ښکل کړم ته ولې سړی ورته وایي صاحب دا څلور غلطۍ خو مې وکړې خو دا د یو حرص ته وجې نه بېګا مې خوب لیدل په خوب کې مې دا جومات د مسجد نبوي شریف وینم دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تشریف راوړ وی چې راغې خشته جامې چولې دي ګڼه ګوڼه ده وی فورا یې تپوس وکړه چې این مالک بن انس امام مالک څه شو وی چا ورته وی چې صاحب هغه د ستا په ګدۍ ناست دی او ستا حدیثو درس کوي خدای ورسره عجیبه احسان هم کړی و که نه د ده ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ګدۍ پرته وه او د عبدالله ابن مسعود ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار اعتکاف کوو اسطوانة السریر ورته وایي اسطوانة السریر
هلته استند بره پیری کړي دغه د پیغمبر علیه السلام اعتکاف کوو زم ولا خدای جیبه ور کړو د چا په زړه کې چې محبت وي هغه خدای رسي بیا زمونږ د شیخ الهند صاحب شاګرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه بجلل حجونه ډیر کړو او هر کال خو څوک حج ل نشي تللی نو چې حجیان به کله حج لتل نو دی بجلل ډیر زیات به جړل او چې دا اخیری د ذل حجې دا لس ورځې به وي نو دی به وي چې خدایا نن به عاشقان د خدای او د رسول په کوم ځای کې په کوم غر وي او کوم ځای به منډې وي او چې بیا به د اخیری ورځې شریعه خدایا چې نن به مسلمان جړل به غریب دا لس ورځې د حج به متواتر د شپې او د ورځې جړل الله په داسې فضل وکړ دا سے فضل دا چا پلکی چی عشق وی نو خدای پاکی رسی دا سے فضل پہ خدای کو چی دا انڈیان خدای مہاجر کو مدینه تلار مدینه تلار پا مدینه منوره کی شپارس کالا دا پیغمبر علیہ السلام پا گول کی دا حدیث و درسو کو او زمان دا استادان چی دا حدیث و درس کئی نو دیوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی منگدہ سے وائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی او چی دبوے نو دبوے قال هذا الرسول دا حضور پاک روزے مبارک تبے گتونی بولا وی دے پیغمبر مبارک فرمائی لی مواجہے شریفی تا مخامخ بے درس حدیث کو شپارس کالے دا پیغمبر احادیث دا پیغمبر مبارک پا گوان کے اولوالول لکی جذبہ و عشق وین و خدای دل مقام ورکی یہ خدای ورسی بیا نو امام مالک پر لکی جذبہ دا عشق دے خدای ورسا درس حدیث کئی او چکم لے با حضور پاک اعتکاف کو اغا دے ادا سے دے دے چے خلین آواز رو او مباسن حضور پاک مبارکی ہو رہی او قبر کم دے دے اللہ اکبر ماشاءاللہ اکثر مرګرو سره جنت البقیع تلاشم د مدینه قبرستان ته د قبرونو ورتخه نو د پیغمبر علی السلام د لونو مبارکو او د پیغمبر علی السلام د بیبیانو مبارکو ته په دونه فاصله کې قبر دی چې غالبا د دې جمعه د دې مصلینا دیواله پورې دومره نږدې قبر داسې نږدې وسره پروت خدای هغه مقام ورکړ نوی چې نبی علیہ السلام هغه سړی ورته وی دا څلور غلطۍ مې د یو حرس ته وجې نه وکړې وی بیګا مې خوب لیدن او حضور پاک سره د خپلو ملګرو د جومات ته تشریف راوړه نو تپوس یې وکړو امام مالک څه شو وی تا ته چا وی چې صاحب نبی علیہ السلام دې غواړي وی ته راپاسې دې خو دا ولیدې رپېدل چې نبی علیہ السلام به ما ته څه وایي نو وی چې ورنږدې شوې نو درته وی مه یارېږه او ځان ته را ترغاړه باسلې او په دې تندي باندې ښکل کړې را ترغاړه باسلې او په تندي ښکل کړې وی زه راویښ شم وی ما وی چې خدایا کله به امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې بیګا پورې حضور پاک مبارک خپله سینه مګلې او دغه تندی له به خپل شونډې کله ورسوم چې بیګا په د دواړو جهانو د مبارک سردار شونډې لګېدلې وی صاحب دا حرس مې ځکه وکړو دا غلطۍ مې ځکه وکړو چې بل څوک رانه مخکې نشي قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهر د امام مالک سره دونه مینه حضور پاک ولې کوي نبی علیہ السلام ته پته ده چې زما د احادیثو خدمت کوي زما د دین خدمت کوي زما راوړل شوی دین امت ته رسي نو تاسو ته دا خبره دا علماء سره مینه ساتي محبت سره ساتي قاریان او حافظان سره محبت ساتي مینه ور سره ساتي صرف پدی بنیاد چې دا الله قرآن د چا خبرې دي د الله او احادیث د چا خبرې دي د نبی علیہ السلام یو عقلی مثال دته مې ما سره چې د چا مینې زما خبرې به خوښې کې به نه خو ها دا قانون لیکل او چې زما خبرې د چا خوښې وي نو زه به خوښ یم که به نه یم او چې زه نه یم خوښ
زما خبرې به هم بدې شي او چې زما خبرې نه خوښې زه به هم نه یم خوښ. نو قرآن د چا خبرې دي؟ تاسو راته ووایئ. د الله. او احادیث د چا خبرې دي؟ د حضور پاک. نو که د چا خدای خوښي د خدای خبرې به هم خوښوي چې قرآن شریف. نو چې څوک د قرآن خدمت کوي هغه هم خوښي. زما د خبرو چې څوک قدر کوي خدمت کوي زما به نه خوښ. چې د چا پیغمبر سره مینه د پیغمبر خبرې حدیث به هم خوښي او چې د چا د پیغمبر سره مینه څوک چې د هغه د حدیث او د هغه د قرآن خدمت کوي هغه سره به مینه کوي. دا کې دین شي چې ستا د علماو سره مینه ني د قاریانو سره د مینه ني او ته د ماره پیغمبر سره مینه غلطه خبره. چې د پیغمبر د دین څوک لګیا د خدمت کوي او د پیغمبر دین امت ته رسوي نو چې ته د پیغمبر سره مینه کوي دین سره به مینه کوي د خلکو سره به محبت کوي حافظانو قاریانو سره به محبت کوي. او که ته وایې چې نه کوم دې سره محبت معلومیږي دا چې ستاسو د خولې زباني جمع خرج دی د خدای او د رسول خبرو سره د محبت او مینه نشته. خدای زموږ په زړه کې دا محبت پیدا کړي. سوچ مونږ نه دی کړی. مونږ غلطۍ ګوره لکه دا قاضي صاحب خدا ګناه کوي او دا حافظ صاحب خدا غلطي کوي او دا مولا صاحب خدا ګناهونه کوي. بالکل به کوي. د دنیا مثال خدا ډنډ دی د سخا چقړو د سخا چقړو په سخا چقړو کې تم ګرځي قاری صاحب هم ګرځي مولا صاحب هم ګرځي ټول پکې ګرځي خو څوک پکې د نامه ډوب دی او څوک د ګیټو ډوب دی او چاله ساس کې ورغلي. د دې معاشرین علما پیدا دي کنه د بل ځای نه خو نه دي راغلي. قاریان او حافظان هم د دې معاشرین پیدا ری بار نه خو نه دي راغلي. نو تاغه منفي سوچ مکه وغلطه مره وباسا مثبت سوچ وکا چې امت ته دین خدمت څومره کوي د قرآن خدمت کوي د دین خدمت کوي د شریعت خدمت کوي د احادیثو خدمت کوي. نیت دا وکړئ د مارونو. نو ګوره ویزان تیرا ویماوی چې خدای دی سینې له وکل خپل سینه راسو چې بیگا حضور پاک سینه مې غلې دا ورپور او دې شوند دې تندی له وکل شوند راسو چې بیگا په حضور پاک شوند مبارکه لګولې. امام مالک کو تسو وی چې تا دا خبر وکړه یو زمان وره وی زما دا الله په ذات قسمی چې دا کلنا د حضور پاک دا حدیث او درس ته ناستم نو په ما داسې شپه نه ده تیره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوې. هره شپه مې ورسره ملاقات کېږي را تر غاړه باسي مې په تندي مې ښکولی. دا د محبت او دا د حضور پاک دا حدیثو د مینې دغه دی نتیجه ده. احادیثو د حضور پاک سره مینه کوي نو خدای ولا دا نتیجه ورکړه. داغه د خبرو سره مینه کوي داغه د خبرو سره مینه ده نو دا د الله سره پیغمبر مبارک سره مینه شو. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی صحیح بخاری جامع د امام بخاری فضل کې دم د حدیثو مینه څومره مینه وا دونه محبت. اوس خو یو طالب چې سبق زده کوي نو د لال شي نو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي. اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث بنو یو سړي سره به 15 حدیث او بل سره 2 بل سره 3 نو خلق به ګرځیدل په خلکو پسې او دا حدیث به تیرا نقل کول. امام بخاری مکه مدینه شام یمن کوفه بصره عراق په دې علاقو وګرځید او د پیغمبر علیه السلام حدیث په لیکل خو مضبوط او صبر محنت یې کړی دی. وایي داسې وخت په ما راغلی دی چې ما یو شواروس په یو بادام او په 2 بادامو ګزاره کړی او یو ځل چا ورته یو ځای کې یو سړی وښوي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی ورپسې لاړ د هغه نه اس تښتېدلی نو د وی راشه وخت به څه ضایع کوم دی ورپسې لاړ ځنګل ته هغه اس رانیوه نو چې دا اس څوک رانیسي نو دا زولی ورته راغونډه کړي خالي زولی نو هغه اس ته زولی راغونډه کړو چې اس راغی نو وینیوه زولی ښکته وغورځوله. امام بخاري صاحب ورته وایي ملګري دا زولی د څه راغونډه کړی و وایي دا اس مې پرې رانیوه وی دی کې څو پیسم پکې نو لکه تش موټی چې سړی چرګ ته نیسي چرګان پرې رانیسي. وی ښځه ما خو در سره څه کار او خو لاړم
وی څه کار دی وی ما ته چا وی چې تا سره د نبی علیہ السلام یو حدیث دی وی او ما سره شته کینه چې درته وی نو اوس به نه دی پکار ولی وی اثر دی دوکا وکړه یریګم اسنه ما سره د محمد رسول الله په حدیثو کې دوکا ونه صلی الله یو دل کشته په سفر ته نو پیسې وسره غش مارلې یو غل وتکتل دې چې پیسې شماري غل په شیش کې واغشته پیسې یو بټوه کې واچول تیلې کې غل وتکتل چې تیلې په جیب کې واچولا او روان شو غل مر پسې روان شو غل په دې سوچ کې چې دې مولا صاحب نه پیسې وسنګ هوا دې کشته ته وخت امر پسې وخت دریابي سفر دی چې کشته سمند لاړه نا غل پاسه اعلان کوي خدای مبخه زمانه دومره زر روپے روکې شوی دي دراهم ګره درهم د روپے نه قیمتي دي دومره زر روپے غردېدلې دي او دا د بټوي د تیلې رنگ دادي که چا مونتی مال خپل پیسې راکړي امام بخاری حیران چې خدای غل د کشف خاوند دي کزه چي زما د روپو شمیر مو ته معلوم دی او زما د بټوي رنگ مو ته معلوم هغه چې د شمیر دی هغه په شیش کې راځته غل بیا اعلان کو خلق وته وی سچ دې شروع کړی دي او چې 50 دي شکی ورشاو لټاوه غلو خيارو نیخ به امام بخاری را نه چې کنه په دا وردم نو خلق بو چې دا خو تاسو سره جوړلی دی دا بل دې نه شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بل دې نه شروع کړه یو لټای اخر کې امام بخاری لرا خو لټاو او تیلې برآمد نکړه چې امام بخاری خپل منزل مقصود ته ورسید کشته نه کوشو بسترې په وګړه او روان شو غل مور په روان شو چې سامان دلال غل وته ودرې کې راغونډه استاد مولا صاحب ودرې ها ودرې دوته دا غل وته وی هغه تیلې رسکړه ابټوا وی نور تم خپه او زم خپه ما دواړه سره پیو او په دارا ته چې هغه بټوله سکړه وی سپیرتا را باندې غلا داو نکړه نو چې ما دا باندې دغلا داو کون تا وسره څه چلو کو څه لیکلا وی ما دریاب ته غرزولا وی ساده مولا سه دریاب ته دی ولې غرزولا خو یا بس تا شوی او یا به ما شوی وکنه امام بخاری وته وستانه شو کېده مال خدای علم را کړی پویا دا زما بټوا او زما پیسې وي نو بیا دی ولې دریاب ته غرزولا وی تا ته څه پته لګي د نبی رسول الله دا حدیث او خدمت کوم سبب تاریخ کې دولی کلی شي چې په امام بخاری په پلان کې کیشته کې د غلا داوا شوی داوا د دروغ ده او سبا کې دي شي خلک بوج جاج پرشتیا جوړ غلا کړی دا زما حدیث په څوک نه قبلای نو خیر دې که زما هغه تیلې د زرګونو روپو سره ما دریاب ته غردولا خیر دې که زما زرګونو روپې دریاب جوړې پروا نشتا خو چې زما د وجه د حضور پاک په حدیث او دغه په لمن داغ را نشي او دا حدیث چې بیا یا صفا کول د په مدینه منوره کې په ریاض الجنت کې کړی البته یو حدیث دی کا دې په خپل وای ګوره دې ته مینا وای ځکه سوچ کوم زموږ څنګه مینا ده موږ دعوه کوو د خدای سره مینا ده موږ دعوه کوو د پیغمبر سره مینا ده الکه خدای او رسول سره چې ستا مینا ده نو د خدای خبره قرآن شریف او د پیغمبر خبره احادیث او د هغه علم چې د شریعت علم دی هغه سره بیا ولې دښمنی ده او بیا چې څوک د خدای او د رسول د دین او د علم او د خبرو خدمت کوي چې علما او قاریان دي بیا دې پسې ولې بدل راځي تاسو د خدای سره ما سره خو چې چا مینه زما خبره به خوښي زما بچي به خوښي ما سره مینه دي نه زما خبره به نه خوښي زما اولاد به نه خوښي زما دوستان به نه خوښي نو چې ست علما پسې خبره کې معلومیږي دا چې ست د امینه د خدای او د رسول دروغجن ده دی خو استاد علما څه کوي او قاریان او حافظان خدا خدای او د رسول د خبرو خدمت کوي کنه ته به سوچول نه کې زمارونو دا حدیث چې صفا کول د خپل وینا دا وګوس کې دا سوي وما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين
واستخرت الله تعالی حتى تيقنت صحته. پدې کې بخاری شریف کې تقریبا 19 حدیث دي. نو د هر حدیث د مخ کې به یو ځل غسل کو، 2 رکعات منځ به کو او استخاره به کولا. نو د بخاری شریف د لیکلو د پاره د 19 کرته غسل کړي دي او صد پاسه 15 رکعات ولا منځ کړي دي او 19 کرته ولا استخاری کړي دي. دومره خواري او چې یو حدیث به لیکنو قلم به تیر کو ابوره بیان سره جمع کولا چاوته په دې سکه دا خو یو د قلم تیر کول 12 حدیثه په لیکل کېږي، دو نظر خصو کنه پسېږي. وته وی زما دی بوره کې غرض دی چې مړ کېده وصیت وکړ وی چې زما وبګرموي نو په خشاک کې بدا بوره واچي په دې ما د حضور پاک حدیث لیکلې دي چې دې تو او بو تو رسیږي او د هغه او بو تو زما وجود تو رسیږي. او د پیغمبر علیه السلام مبارک وختو سره ابي ځان نه جدا کول هر وخت وو سره ازمایښونه په ګوره ډیر تیر شوی. دومره امتحانات چې غریب کله یو ځای جګړې کله بل ځای جګړې لکه اوس چې بعض علماء په خلک ګډې وډې او څوک یو ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت. په اخیری وخت کې د خپل علاقې ته راغی یو گورنر واو ته چول امسو یو مسله واخو ویل امسو نو باندې وته بل څه جوړ کړل. نا گورنر سے وته وی ته برازي د خپل کتاب بخاری شریف بدما بچو ته زما په گورنر هاوس کې ہے د درباري مولا نه ما التنه درنه وی خدما بچي بدرزي مدا کتاب دی وتزان ل خاینور طالبانو سره یو ځای مکه نه وی د چاپلو سیم نکوم کستا بچی راځي نور طالبانو سره یو ځای کینی وته خیم یعنی مې راځيګا وی خدما د علاقې نه وځه وی اولاړه نو خو مضبوطه خیره وته وکړه هغه بزرګانو لوی خدای دې هلاک کا نو په ورو دې کې دنه گورنر خدای مردار کا او دې راغې رشتہ دارانو هغه رشتہ دارانو کرا دې راشو ازبکستان کې خرطنګ کړي دي مالته خدای ته لاس پورته سوي اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت. یا خدایا استاز مکه ډیره فراخه ده خو الله په ما تنګ ده زمکه دې فراخه ده په ما تنګ ده زما ځای پکې نشته ارض خلق را سره په جګړو دي څوک را پس یو الزام څوک بل فقبضني الیک غیر مفتون خدای ما ځان تقبض کا بس مړ مې کا خدای فتنې د مرګ مې وساته. نو خوالیت یو بیده نو وفات شو. نو بعینهم دقا وقت کی او شاگرد دے غا خوبی نی وی پا خوب کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولی گن مرگری دی وسرا ما ورمن نکڑے حضرت سکوے وی دے امام بخاری استقبال لراغلے ما نو چی دا خوب را پاسی دم او معلومات میں واغشتل نو دقا وقت کی امام بخاری وفات شوی. گوره حضور پاک دا حدیث سر مینا دا غیر دا نتیجه شوا چې د زنکدن په وخت کې د روح استقبال نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي او چې دفن یې کړو د قبر نه به خوشبوئی اطلاع نو خلکو به خاور تختولې شاګردانو بیا نور خاورې چولې خوشبوئی لپاره بیا خلکو خاورې تختولې بیا به نور خاورې چولې بیا به خوشبوئی له خلکو خاورې تختولې بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړي خدای تر د بزرګي مونږ تخکاره کې او مونږ په غم اخته یو وخت په خاورې چو نو بیا په قبر لرګي کې خودل وغه خوشبوئی بند شو. زمارونو د نبی علیہ السلام سره مینا د ایمان نه خدا او د مینې مقصد سره یو مقصد خو مې د تیر جمعه ویلو چې مونږ خپل عقیده خپل عمل خپل شکل خپل جامه دا د پیغمبر علیه السلام په شان جوړو زبانی جماعات ولا مینا نه او نن مې رتبله نتیجه خوله هغه دا چې مونږ به د پیغمبر علیه السلام د دین کې څوک خدمت کوي دا هغه دروړل شوی دین څوک امت کې لګیا دی مهنت کې خواري کوي هغه سره به مینا کوو په کومو ادارو کې چې دا هغه دین ښودل کېږي چې مدرسې دي جماعتونه دي هغه سره به محبت کوو دا د مینې نښه ده. د مارو پوښې په خبره کړه نو علماء سره قاریان طالبان مدرسو جماعتونو سره نیکانو صالحینو سره
دې سره به مو محبت ساتو او د دې نتیجه به سي المرء مع من احب د قیامت ورځ به مو خدای د دې خلکو سره بیا مرګرتیا کې سره